سلام ستړي مشه ماخوستن مې په خیر ګرانو لیدونکو په مرګر زوم د نن یو څو مې خبرونو ته ارګوای ویسټرالیای کمپنۍ د افغانستان د قانونو استخراج برخه کې پنګونه تزرخه کړه ولسمشر غنی د استرالیا پورتسکیو میټل ګروپ کمپنۍ له رئیس طرف افغانستان کې د پنګونې پر چانسونو خبره اترې کړې دي د ارګ د خبر پاڼې لمخه ولسمشر غنی نن له غرمې مخکې د استرالیا لوی کمپنۍ رئیس انډریو پورټس سره چې د اوسپنې تولید د قانونو سکتور او د تجدید وړ انرژي په برخو کې فعالیت لري د ویډیو کانفرنس لارې خبرې کړې دي خبر پاڼه کاږي د کمپنۍ رئیس انډریو پورټس په افغانستان کې پنګونې تلوالتیا ښودلې او د تجدید وړ انرژي تولید او قانون استخراج برخو کې پنګونه ته د خپل تیاری پاړی ویلي چې ډیر ژر به افغانستان ته د ګډکار او ورزونې په مخه یو پلاوی واستوي بلخوا ملي عوامي ګوند له پښتونخوا لرغونی اثر غلا شوي حکومت پکې لاس لري پښتونخوا ملي عوامي ګوند وایي چې په خیبر پښتونخوا کې له موزیمونو څخه د پښتنو یو شمېر لرغوني اثر غلا شوي دي د یاد ګوند ویاند هارون سمر نن په همدې تړاو جوړ شوي خبري کانفرنس ته ویلي چې دوی په دې اړه یونسکو ته یو لیک استولی دی او پکې له یادې ادارې غوښتنه کړې ده چې پښتونخوا ته د لرغونو اثارو د څار لپاره یو لوړپوړی پلاوی واستوي نوموړي دغه راز پر پاکستاني حکومت تور پورې کړی چې د زړو ودانیو د نښو ساتلو لپاره هیڅ کار نه دی کړی بلکې هڅه کوي د خیبر پښتونخوا تاریخي میراثونه له نابودۍ سره مخ کړي وروستی لنډ خبر دا چې روغتیا وزارت وایي هیواد کې د کرونا او بیوسلاتو نور مثبت پیښې ثبت شوې روغتیا وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې د کرونا او بیوسلاتو نور مثبت پیښې ثبت شوې دي د دې سره پر یاد ناروغۍ د اخته کسانو شمېر 9,910 ته رسیدلی دی د یاد وزارت په خبره په همدې موده کې پر کرونا اخته 4 کسان مړه شوي او 98 نور بیرته روغ شوي دي او په دې سره د ټولو مړه شویو کسانو شمېر بیا 1298 او د بیرته رغېدلو هغه بیا 15,840 ته لوړ شوی دی لیدونکو له مالتیا مننه پاتې شپه مو نیکمرغه